الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمري فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف وائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليك. خوږو بچو ستاسو دوران دی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث پاک لستو لیکن الله د هر انسان متعلق د قیامت په میدان کې دغه د حال متعلق ذکر کړي. دا ټول مخلوق به د دې خپل ځایونو نه د قبرونو نه راپاسي او میدان حشر ته بځي. قرآن کې الله فرمایي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. اسرافیل علیہ السلام مشپیلے کی پوکی ناگاہ تمام عالم با د خپلو اړخونو نه د خپلو ځایونو نه میدان قیامت ته ځي. کم کیفیت کې به ځي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دغه کیفیت بیان کړي. خفاتن غراتن غرلن. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا خلق به سر باندې سرتوري پخپو باندې بخپیابل وي د کپړو نه به دی بربند وي. کم کیفیت باندې چې انسان د مور د ګیډې نه پیدا کېږي په سر یې ټوپۍ نی پخپو یې پیزار نی کپړې ورسره نه وي. دک شان به هر انسان د خپل قبر نه په سر سرتور پخپو باندې خپیابل د جامو نه بربند میدان قیامت ته ځي. زمونږ ستاسو مور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی حضور پاک علیہ السلام ته چې یا رسول الله چې دا ټول خلق بربند پاسي دا خلق به یو بل ته نه ګوري. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې د قیامت په دومره یره وي هیبت او دهشت به وي چې انسان ته د خپل ځان متعلق هم معلومات نه چې زه پټم او که زه بربندم. برلحاظ دا کیفیت باندې به تمام انسانان الله ته پیش کیږي. دغه میدان کې به د هر انسان نه الله 15 تپوسونه کوي. نبی کریم علیہ السلام فرمایي چې لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس. بني آدم قدمونه به ولاړ وي حرکت به نه کوي تر دې چې الله دنه د 15 خبرو تپوس وکړي او دی والا جواب ورکړي. عن عمره فيما أفناه. لمنه سوال به د انسان نداوي چې الله به ورته ما تعالی عمر درکړو
عمر ډېر لوی قیمتي شی دی. که جنت ګټلی کېږي د هغې تعلق هم د عمر سره دی. که سړی نیکۍ کوي د هغې تعلق هم د عمر سره دی. د عمر متعلق به الله تپوس کوي چې ما تعالی عمر درکړی و 20 کاله و 40 کاله و 50 کاله و 60 کاله و د عمر د څه کې تېر کړی دی؟ زما فرمان بردارۍ کې دې تېر کړی دی او که نه زما نافرمانۍ کې دې تېر کړی دی. وعن شبابي فيما أبلاه. دویم نعمت د انسان ځواني ده. د دغې ځوانۍ متعلق به هر انسان نه الله تپوس کړي که سړی دی که ښځه ما تعالی ځواني درکړې وه، دا ځواني تا په څه کې زړه کړې وه؟ د خپل نفس او د شیطان د خواهشاتو مطابق ته تېره کړې ده او که نه زما د حکم مطابق ته تېره کړله. الله ته خو د ټولو شیزونو علم دی، خو سره د علم نه به الله دا تپوس کوي چې تا دا ځواني په څه کې زړه کړې وه. دریم سوال وعن ماله. د مال متعلق چې دا مال د کم ځای نه ګټلی و، مال د په کومه طریقه ګټلی و، حلاله طریقه وه او که حرامه طریقه وه. بیا د ګټلو نه پس فیما افناه دا مال له څه کې لګولی و چې ته د خیر په کارونو کې، جماعتونو کې، مدارسو کې، د مسلمانانو په رفاه عامه کې دې لګولی و او که نه په لهو لعبو کې دې لګولی و. د دې متعلق به الله د انسان نه تپوس کوي. او پنځم سوال دا چې ماذا عمل فيما علم. الله به ما تعالی علم درکړو، تعالی ما پوهه درکړو قرآن او حدیث باندې، په هغې علم باندې تا څومره عمل کړی دی. د دې متعلق به الله د علماو نه، طلباو نه به الله تپوس کوي چې تاسو ته ما علم درکړو د خدای نعمت و. علم یو لوی نعمت دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې الله سه انعامات شمارل دي. الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى ووجدک عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ارچ نعمت طرف ستاده چې هغه علم دی، هدایت دی، دغه تحدیث کا د خلکو ته بیان کړ. الله به د هر عالم نه، د هر طالب نه چاته چې الله علمی دینی معلومات ورکړي، الله به ته تپوس کوي چې تا په خپل علم کې څومره عمل کړو. ما تعالی علم درکړو او په هغې علم باندې تا کم حده پورې عمل کړلی. دا 15 سواله به د قیامت پر ورځ باندې انسان نه کېږي. دا یو پرچه ده، سوالاتو پرچه ده. الله دې ټول مخلوق ته اخوله چې د قیامت پر ورځ به د دغې سوالاتو متعلق تاسو نه تپوس کوي. امتحان کېږي، استادان ټول هغه پرچې صیغې راز کې ساتي. الله به د قیامت پر ورځ امتحان اخلي. هغه سوالات الله موږ ته بیان کړل د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام په لسان مبارک باندې چې دا تپوسونه به تاسو نه کېږي او د دغې تپوسونو دغې سوالاتو جوابونه د ځان سره یاد کړي او دغې امتحان ته تاسو ځان تیار کړئ. دا به یو امتحاني یوم الحشر باندې ممتحن به الله وي، امتحان به الله اخلي، یا د ملائکو په ذریعه باندې یا بنفسه الله به امتحانات اخلي او دغه جوابونه زمونږ ستاسو په ذمه دي. که چېرته د دغې سوالاتو جوابونه موږ ورکړل نو الله به موږ ته کامیابي راکړي، او که نه خدای دې نه کړي که دغې سوالاتو جوابونه موږ ورنه کړل
آینده څومره زندگی چې دا به بیکاره به وي، د تکلیف زندگی به وي، او د دنیا دا کم نعمتونه چې راغلي دي د دې په ځای به الله پاک عذابونه راکړي. پکار دی چې موږ دین طرف ته او د اسلام طرف ته خپل ذهان خپل توجه دې طرف ته متوجه کو. دنیا کارونه سړی کې دا دنیا د انسان ضرورت دی، آخرت د انسان مقصد دی. دنیا د انسان ضرورت دی، دین د انسان چې دی مقصد دی. زمونږ اصل مقصد د زندګۍ چې دی هغه عبدیت دی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله فرمایي ما نه دي پیدا کړي پیریان او بندیان مگر ما عبادت لپاره. زمونږ د ټولو د پیدا کولو مقصد چې دی هغه د الله پاک بندگی ده، الله پاک عبادت دی. که چېرې موږ د خپل زندګۍ مقصد وپېژند نو بس دنیا کې هم کامیابي ده، آخرت کې هم کامیابي ده. او که موږ د خپل زندګۍ مقصد ونه پېژند دنیا کې هم خساره، آخرت کې چې کوم خساره، الله دې موږ د دنیا او د آخرت د خسارو توبه نه وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.